یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي زموږ امام د فرض وروسته اکثریت وخت سنت په محراب کې کوي. مثلا د ماښام د فرض وروسته سنت په محراب کې کوي، دا څه حکم لري؟ محترمه، د امام د پاره بې له ضرورته په محراب کې سنت کول دا مکروه دي. دور المختار على هامش رد المحتار اول ټوکه او صفحه 392 او بدائع اول ټوکه او صفحه 394 او مجموعة الفتاوات دوهم ټوکه او صفحه 102. یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي د شیطان نوم مخکې هم شیطان و که د سجدې تر انکار بعد یې نوم شیطان سو؟ نو محترمه، د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي کله چې شیطان د امر الهي څخه استکبارا انکار وکړي، یعنی آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، نو شیطان یې نوم سو. او شیخ مولانا ایوبی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې دا ابلیس نوم یې هم د سجدې تر انکار بعد په برخه سو، او مخکنی نوم یې عزازیل و، یعنی د الله رب العزت په دربار کې عزتمن شخص، او بل نوم یې نائل و، یعنی کامیابه. تفسیر ایوبی اول ټوکه او صفحه 28.